سپین بولدک چمن دروازه کې د افغان طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ شخړه. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. پر ډیورنډ کرښه د کندهار د سپین بولدک او چمن ترمنځ پر دروازې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ نښته شوې. بولدک ته نږدې ځینو سرچینو ویلي چې نښته په ځایي وخت شاوخوا 12 بجې پیل شوه او تر مازدیګر لا روانه وه. دې نښته کې تر دې دمه د 6 کسانو د مړینې او د 15 نورو ټپي کېدو پخلی شوی. چمن کې یو ځایي خبریال سردار محمد خوندي ویلي د دې زولې ولسوال جمعداد مندوخیل ورته ویلي چې د چمن روغتونونو ته یې د چمتووالي سپارښتنه کړې. ښاغلي خوندي وایي د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر کرښه د پاکستانی ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښته لومړی د زاړه کلي او شنه تالاو شاوخوا وه، خو وروسته اډهي، کهاله، لقمان کلي، کلی مازل او شاوخوا سیمو کې هم وغځېده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د کندهار په سپین بولدک کې له پاکستانی ساتونکو سره یو محلي ستونزه پیښه شوې. متاسفانه چې لومړۍ ډزې له پاکستانی ساتونکو له لورې شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې اوس حالات کابو دي. د ریپورټونو له مخې دا نښته تر هغې وروسته پیل شوه چې پاکستانی پولیساتو ځواکونو پر ډیورنډ کرښه یو راوختونکی افغان ماشوم وهلی. خو ښاغلي مجاهد وایي موږ به یې په دې اړه بشپړ پلټنه وکړو چې دا پیښه ولې رامنځته شوې ده. ویل کېږي تر نښتې وروسته سیمې ته ګڼ شمېر اضافه طالب ځواکونه استول شوي دي. پر خواله رسنیو خپرو شوو تصویرونو کې لیدل کېږي چې طالب ځواکونه د جګړې سیمې ته ور روان دي او په سیمه کې عام خلک یې د ستاینې په پار راوتلي او بدرګه کوي. په وروستیو کې د سپین بولدک چمن ترمنځ ویش دروازه باندې له مسافرو او کاروباریانو سره د پاکستانی ځواکونو د بد چلند ریپورټونه زیات شوي دي.